نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 2 کی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء د دې آیت لاندې یو ډیر بهترین وظیفه لیکلې ده. امام بغوی رحمه الله په خپل سند سره نقل کوي چې خپل پیغمبر فرمایي چې الله پاک فرمایي چې څوک د هر فرض مونځ نه وروسته سورة الفاتحه ورسره چې کوم دی آیت الکرسی یو بل آیت د سورة آل عمران آیت نمبر 18 شهد الله انه لا اله الا هو دغه آیت او د سورة آل عمران آیت نمبر 26 او 27 قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء او ورسره تولج اللیل فی النهار. دا آیتونه چې څوک د هر فرض مونځ نه وروسته لولي الله جل شانه با شپږ انعامات ورکوي. الله پاک فرمایي چې شپږ انعامات با ورته ورکوم. نمبر 1 دا چې دا انسان با الله جل شانه په جنت کې داخلي. دویم نمبر په جنت کې یو مقام دی هغې ته حظیرة القدس وایي، الله جل شانه به په هغې کې داخلي. دریم نمبر الله جل شانه با ورته روزانه 70 مرتبه د رحمت په نظر ګوري. څلورم نمبر دا چې الله جل شانه با د 70 حاجتونه روزانه پوره کوي. تفسیر روح المانی د شهد الله انه لا اله الا هو د دې لاندې وسره دا هم لیکلي دي چې د ټولو نه کم حاجت چې کم دی هغه د مغفرت دی. او پنځم نمبر الله جل شانه به دې د دشمنانو نه د حاسدانو نه محفوظ بساتي. او شپږم نمبر دا الله جل شانه به دې په خپلو دشمنانو حاسدانو باندې بالا بساتي، اوچت بساتي، غالب بساتي. نو د هر مونځ نه وروستو دا وظیفه کول ډیر آسان دي، هیڅ قسم مشکل نشته، خو لږ شانتې همت او معمولي شانتې زده کړه کول پکار دي. د اسانۍ د خاطره دا آیتونه مبارکه زه لولمه، کم کسان چې یادول غواړي چې د هغې دپاره آسان شي. انشاءالله په سکرین به هم تاسو ته د آیتونه راځي، د دې نه هم یادولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.